السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې راشد خانه، نبی جانا او ګربز خانه، ویرات کوهلی سوري او ډي جے براو تا خو د کړکۍ نه سر راوښتلی دی. خیر خو به یې که نه په چاختو کې ناست یې، کوټې ته ننوځي چې ګپ شپ ولګو، دا څنګه بهر ناست یې؟ دقسې وسې خوند وکړه. دغه دی چې کپتان شپ اشمت خان هم راغی. مه کوه اشمته، شور مه کوه اشمته. ګربز خان خفه دی ګربزو. مه کوه ګربزه، خفګان مه کوه ګربزه. چې پشټراپي را روانه ده خوشحاله خوشحاله ګرځه خفګانونه ولې کې. خو خیر خو به یې که نه چې دا خفګان په څه کې دی چې تاسو داسې خفه خفه او خورین پړین ټیټ پیټ ناست دی، مست ګرځئ مست مسه. مه کوه اشمته، مه کوه اشمته. چې د خبرې نه خبر نه یې نو مخکې نه ټوپونه مه وهه. ګربز ته چې دی خلک په میډیا کې خبرې کوي چې سړی آوټ فورم دی آوټ فورم. نو په دې خاطر ګربز د خفه ناست دی چې ما ته ولې میډیا کې خلک خبرې کوي. الو ګوره ګربزه خفه کېږه به راځه کوټې ته راځه چې چای وڅښو. او ګوره ویرات کوهلي سوري د انوشکا میړه دا سرم چې دی په سټ کې ننوتی دی. نه که نه نبي لالا، نبي لالا نو تاسو په خپله انصاف وکړئ که نه. زه دې خلکو دپاره څومره محنت کومه، څومره خواري کومه چې د افغانستان د خلکو دپاره خوشحالي راوړم، خپل وطن ته خوشحالي راوړم. خو چې یو څو ورځې خرابه لوبه وکړم نو بس بیا خلک راپسې خبرې کوي. که څنګه راشد خانه، یاره ګربز خانه خبره دې په ځای ده. خو زه به هم دې خلکو ته وایم چې ای خلکو خبره باندې پوه شي که نه. تاسو خو موږ بار بار صفایانې نه شو درکولی چې موږ داسې وکړه موږ هغسې وکړه. د ستاسو نه موږ ډېر خفه کېږو چې موږ خرابې لوبې کوو. بس د دې موږ دعاګانې راته کوئ، خبرې راپسې مه کوئ. خو دې خلکو به سمیږي نه. دا سویم ځل دی زه ورته وایم چې دا کار مه کوه، خو بیا هم دا خلک دا کار کوي. دا نه سمیږي. دې دپسې چې یو کښین کوتک راوالي او دې ملا ته یې ورته ونیسي. که څنګه ویرات کوهلي سوري د انوشکا میړه. نه راشد خانه جنګونه مه کوئ، جنګونه مه کوئ. خبره داسې ده چې په جنګونو کې تاوان دی. ما بله د انوشکا سره جنګ کړی دی او په دې سر سوک راکو او دغه سر مې په سټ کې ننوتی دی. نو جنګونه مه کوئ، په خبرو باندې دا خلک پوهېږي. جنګ تاوان دی. اضافه دی ګربز خانه. بس که نور راننو د کوټې د شین چې تیار دی سره د بادامو پیستو او خرما. خبره داسې ده کله چې دا ورته وخوره په چمپسټراپۍ کې د خلکو نه چمړي وباسه، پوستکی ترې نه وباسه، پلمې شاټینګې ترې وباسه او په ډېران یې وغورځوه. راځه راننوځه، خفه کېږه مه. دې وړې خبرو ته چورت مه وهه. که څنګه راشد خانه بلکل ګربز خانه، که د خلکو خبرې دې په سر باندې ویوړې نو په ځمکه به دې نه باسي او که د خپو لاندې دې کښې نو اسمان ته به دې وخېږي. راځه دا خلک نه سمیږي. او بس بیا دې خلکو ته بیا هم وایم چې خیر دې غلطې خبرې مه کوئ. او که نه یاره مړه خلک دې خپل کار کوي. زما خو د خلکو د خبرو سره کار نشته، کرکټ سره بېکار دی. پاک خبره ده چې پروګرام تو ورګیم.